کله چې انسانان دغه انعاماتو شکریا ادا نکړي نو بیا یې الله رب العزت بیرته اخلي او د انسان دنیا او آخرت به خراب شي. الله رب العزت فرمایلی دی که تاسو شکر وباسئ انسانانو نو زه به نعمتونه زیات کما، او که چېرته تاسو ناشکري وکړئ نو زما عذاب ډیر سخت دی. دغه شته نعمت بم درنه واخلم او په نورو مصیبتونو او په کړاوونو به مخته کم. بیا نعمتونه په انسان باندې ډیر دي. یو نعمت روغ او سالم بدن دی چې انسان راولګي او خپل الله ته ودرېږي، عاجزي وکړي، مونځ وکړي، وقت پکې مصرف کړي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې لحاظ پکې وکړي. کو د دې بدن شکر دی ادا نکو، الله رب العزت بر اولګي او شل بدی کی ودرېدل بنشي او په ملا بدل در کی ملا بنشي سموله او عقل بدر نواخلی الفاظ صحیحه شرعیه بنشي ویله او تمیز بدر نو باسي د بدن نه د عام حیوانات زندگی بدر نه نصیب کی. نشته به د دنیا او د آخرت په کړهونه اخته شي. نو الله مونږ او تاسو له سالم او صحیح بدن را کړی دی. د الله رب العزت په طاعت او بندګۍ کې استعمالول پکار دي. همدغه وجه چې د مانځه مسئلې شروع وي چې زما او تاسو د بدن الله رب العزت هغه مونږ ادا کی کم مونږ چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم ادا کوو او دغه خپل صحابه کرامو ادا کولو او د زمو تاسو تندیم په دې ځمکه باندې ځان ته داسې ولګي لکه څنګه بچي د محمد عربي صلی الله علیه وسلم او د ابو بکر او عمر او عثمان او علی رضی الله عنهم او د نور صحابه کرام په شان ته او د امت د نیکانو انسانانو په شان ته چې هغوی لکم توفیق د عبادت ورکو چې دغه څه توفیق ما تاسو لمراکي. نو مسله دې تر رسیدلې و 13 هفته کې چې کله سره د تشهود الفاظ ختم کی نو بیا په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې درود صلات او سلام لیږي دا بوای. په دې کې دا خبره به ذکر شوله د سي مختصر شل زینم ذکر کړل چې آلته په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې صلات او سلام لګل پکارو یا مختصر طریقې سره صلی الله علیه وسلم نو یا په مفصله طریقه باندې چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد سرد اللهم بارك كلمينا. او اهل علم تر څلوېختو ځایونو پورې دې تذکرہ کړې ده چې په دې ځایونو کې ویل مستحب دي او موږ په دغه یو شلو ځایونو باندې اکتفا کوو. نننۍ دا خبره ذکر کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد شینو آیا هغه باندې صلات ویل واجب دی او که مستحب دی؟ زمورونو دي کې دوه قول دي د اهل علم او راجح قول دا ده چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي نو په هغه باندې درود ویل واجب دي او نبی سلام په دې باندې امر کړی دی او د سلف او عملم په دې باندې گواه ده. د نبی سلام د نوم د تذکیره سره به هغه باندې صلات ویلا. نو موږ تاسو لم دا پکار ده چې
د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي نو صلات پیوي او درود پیوي. هغه خلک چې هغه و چې واجب نه ده هغه سره عقلی یو څو وجې دي او هغه ټول جواب شوی دي. یو عقلی وجه دا ده چې یو سړی به د دې کې بناست هم دغه بو چې محمد امون صلی الله علیه وسلم او هغه به محمد امون صلی الله علیه وسلم او هغه به محمد امون صلی الله علیه وسلم. دا مشقت او تکلیف دی. مونږ یو کچرته هغه د محمد نوم د یو غرض صحیحه ده پارویو بیان کوو د رسول الله نوم بار بار ذکر کوو نو موږ به متتکړه شو منځري بشو صلی الله علیه وسلم بو سره ویو. او کچرته غلې ونه او معتوه او یو بعقل انسان او سره غلې او دغه ځکه تذکرہ کول نو موږ به بند کو چې دا نوم بار بار مو یا کوم بل خیر کلمه ده سره او د وعظ او دارنګ د نیکی تذکرہ در سره نو راته ویکا. او یوازې دا خو نه ده چې ترغله محمد او محمد او محمد دین فائدہ نه کیږي د فائدہ مون خبره بیان کا. دا محمد په دې جمله کې استعمال کا چې مال د څه نه خبر را او ما په یو جمله باندې پوي کی او یو مقصود پکې په ادا شي. د نبی صلی الله علیه وسلم د نوم تذکرہ امدغه شان چې محمد 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 دا عبادت نه ده. دا څه کېته نو د څه په معاشره کې لیونه نشي پیدا کېدل چې غرا شي او د نبی صلی الله علیه وسلم نوم به یوازې ذکر کوي او موږ تاسو په مشقت او په تکلیف کې واقع کی. اندغه شان د نور امثله راجح ده چې د رسول الله نوم یاد شو نو مقتدی او امتی سامع به وي صلی الله علیه وسلم د الله رب العزت د طرفه دی په صلوات او سلام وی. دویمه خبره هغه د زمورونو چې دی تشبیه کې څه مقصود دی چې موږ یا الله په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې صلات ویوا رحمت پر نازل کا کما صلیت علی ابراهیم لکه څنګه چې د ابراهیم علی السلام باندې صلات او رحمتونه نازل کړي وو. د علماء په منځ کې دا مسأله ده چې د کوم شي تشبیه د بل شي سره ورکړل شي نو د دې مرتبه خکته د هغه چانه چې د هغه سره تشبیه ورکړل شوی ده. مشبه د مشبه بهینا په دې وجه د شبه کې کم وي. مثلا زویما چې د دې مؤذن مخ د سپوږمۍ په شان ده د مخ مشبه شو مشبه به سپوږمۍ شو په هغه کې رڼا زیاته ده په نسبت د مؤذن د مخ. د څه معلومیږي تاسو ته ان شاء الله په دې مثال کې. نو ولید الله رحمت په محمد رسول الله په مقابله کې په ابراهیم علیه السلام زیتو سره چې محمد عربي افضل الانبیاء والرسل ده. نو دې کې مختلف بحثونه دي لنډ او مختصر جواب چې موږ تاسو به پوه شو هغه دا ده چې دلته تشبیه ده په اصل صلات کې فقط یا الله رحمت راولېګا لکه چې دا رحمت را لګل په ابراهیم علیه السلام او په آل ابراهیم علیه السلام. په دې کې اوس د رحمت د زیادت او د کموت او د قدر د رحمت بحث نه دا تشبیه ساکت ده چپ پاتې شوی ده چې په غډیر او په د کم نه ده مقصود. او د دې مثالونه دنیا شي دي لکه یو سره راولګيږي او یو پلار چې بدبینه ده د زوی سره او هغه ته وایي احسن الی ابنک د دې زوی سره د نیکی کوا کما احسنت الی فلان لک فلان کی سره چې د نیکی کړل. نو دې دا مقصد نه چې هغه د 1000 روپۍ ورکړي دله فقط 1000 روپۍ ورکاو سبای وها او هغه د یو جوړ جامه کړی دا لباس یو جوړ دله وکاو سبا له بي عزت کوا وه. دې دا مقصد نه دی. دلته تشبیه په نفس اصل احسان کې دا لکه څنګه چې الته محسنی دغه سه محسن دلته شا د زیادت او د کموت مسله پکې نه وي. نو تشبیه کې مقصود دا چې یا الله ابراهیم علیه السلام ستا خلیل دی او تا په رحمتونه را لېګلې دي. محمد عربي باندې هم
خپل رحمتونه راولېګا. نو کې غوړه جواب اگر چې اهل علم نور جوابونه کړی دي. درېمه خبره بدای چې د صلات علی الرسول صلی الله علیه وسلم فضیلت څه شه ده چې مونږه دې خبره ته اړ شو چې د تشهود نه بعد په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې مونږه صلات لیګو. په دې کې مختلف وجه دي زمورونو. اول وجه د فضیلت دا ده صلات بصلات. ته رحمت په محمد عربي باندې لګي نو دا غیر رحمت په مقابله کې پتا رحمت ده. دا ناشنا فضیلت جزاء من جنس العمل. ته چې یا الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت راولېګا است الله به پتا راولېږي. ته چې کله د بل خیر خوا بنده جوړ شولې الله رب العزت بستا خیر خوای ورټي. حدیث صحیح کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې یو مسلمان بنده د بل مسلمان په حاجت کې شو دغه په عون او نصرت کې واقع شو است الله رب العزت به د په حاجت کې پورواله راولي حاجات به ول پوره کی. هر کله چې مسلمان او مؤمن راولګيږي د ټولو مؤمنانو د مسلمانانو خود د پاره مغفرت وغواړي د ار یو په عوض باندې الله تعالی یو نیکی ور کوي. دا نو په کروڑاو چې حساب ان شاء الله راګیر نکي او زما عقل به احصاء او شمارل ونکي دومره اجر دی په دې کې. خو بخیل مو جوړېګا. اللهم اغفر لنا یا الله مونږ وبخه وللمؤمنین والمؤمنات. مؤمنانو سړو ته مغفرتک او مؤمنانو خذ ته مغفرتک اول احیاء منهم والاموات. جندو مړو ته موکا بس دا را جمع شو د ټولو مؤمنانو د پرته مغفرت وغوښته. الله بدل سړی په سړی باندې د فرد په سبب باندې د اجر درکې او سیوي ونی کی. د دې وجه ورونو دا جامع دعاګانې اول ذکول پکار دي دی ویل پکار دي. نو په دې کې دا سړی راولګید په محمد عربي د الله رب العزت صلات او رحمت وغوښته چې الله رحمت پر راولېګا نو الله په دمنه رحمت راولېږي. حدیث کې راغلی دی عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ابو هريره رضی الله عنه فرمای چې چا په ما باندې یو ځل درود ویلا صلی الله علیه عشرا الله په لاس کرته درود وای معنا الله په لاس کرته رحمت راولېږي. دا و رحمتونو تر لاندې راشي او پټ بشي. ودا انس ابن مالک رضی الله عنه روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من ذکرت عنده فليصلي علي. د چا په مخه ته زیات کړل شمه زمانوم واوري فليصلي علي فما دي درود وي صلى الله عليه وسلم ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. چاچ په من یوزل درود راولېګو الله به په لس زل رحمتونه راولېږي. د مهربانيانو نه بلاندې شي. ودا عامر بن ربيعه روایت ده فرمای سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ده نبی سلام نو لیدلی دی یقول چغبا ویلا مؤمن عبد يصلي علي نشته یو بنده چې په ما باندې صلات را لېږي الا صلت عليه الملائکه مگر ملائک به پاغه باندې رحمتونو دعاګانې وغواړي ما دام يصلي علي ترڅو پر چې په ما باندې دا رحمتونه غواړي د الله نه. فليقل العبد من ذلك او ليكثر. نو است بنده خو خدا دا د الله رحمت د کم کی یا د زیات کی. کله ځان د پاره د زیات فخ د په مای زیات وایا کله ځان د پاره د کم فخ د یا د نه د فخ په مای کم وایا یا پریدا. نو موږ تاسو خدای الله رحمت ته محتاجی. نو راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات مسنونه مشروعه ثابت بالکتاب والسنه پیش کو. هغه یو نه هغه درودونه چې د خلکو د ځان نه جوړ کړی دي او چغې پکې وਹੀ
او د رسولانو په کې امداد غواړي او هغه حاضر او ناظر بلی او نور د شي په مشکلاتو کې واقع دي. دویمه مسله، دویم فضیلت، په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې صلات لګلو رفع للدرجات وحط للسيئات، درجې دې سړي پورته کوي او ګناهونه د انسان رجعي ختمي. دا دویم ناشنا فضیلت ده. مونږ دې لپاره کوو چې زموږ اساسو درجه اوچته شي، روزه دې لپاره نیسو چې زموږ اساسو درجه اوچته شي، حج دې لپاره کوو چې زموږ اساسو درجه اوچته شي، jihad دې لپاره کوو چې زموږ اساسو درجه اوچته شي. رب کریم دې موږ تاسو ټول په حق jihad کې استعمال کړي. دا ټول دې لپاره کو درجات اوچت شي او ګناهونه ختم شي، دې لپاره کوو. نو د خلا الفاظ دي دغه ویلم د دې لپاره